سلامونه ملګرو، هیله در روغ جوړ او د صحت په جامو کې وای. په دې ویډیو کې تاسو ته د آنلاین پیسو ګټلو یو نوی اپلیکیشن معرفي کوم چې تاسو هم دې څخه کولی شئ ډالرو ګټئ، هم تر 15,000 افغانیو پورې د موبایل کریډټ کارت جایزه ترلاسه کړئ. دغه یو بالکل نوی اپلیکیشن دی، په ډیرو اسانه کارونو لکه ټاسکونه، چینل کې جوین کېدل، لایک کول، کوچني اعلانات کتل او په ډیرو نورو اسانو کارونو تاسو ته څنګه ده پیسې درکوي. سره د ویډرا ثبوت چې په ویډیو کې به زه تاسو ته لایف ویډرا هم کومه، زما سره وګورئ. دغه ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم لازمي در سره څنګه ده دوستانو سبسکرایب کړئ. نو راځو زه د خپلې ویډیو په طرف زه له دې برخې څخه وځم. دغه ډول اپلیکیشن لرو په نوم د جایزه. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ لینک مې ډسکرپشن کې ایښی چې ډاونلوډ مو کړو، دلته به په ساین اپ بټن کلیک کړئ. دا ډول صفحه راځي. دلته به تاسو لومړی اکاونټ جوړوئ. په لومړۍ برخه کې به خپل نوم ولیکئ، دوم کې میل، دریم کې به کوډ ولیکئ، څلورم کې به همدا کوډ تکرار کړئ. کوډ ښه خبر دا ده چې دوستانو تاسو اته عددو پورې ولیکئ، د انګلیسي غټ حرف، حسابي توري لکه 1 2 3 او نښې لکه سمبولونه، هاشټګ او دا شیان هم پکې وي. نو دلته به کوډ ولیکئ، دلته به هم همدغه کوډ تکرار کړئ. بیا به دغه برخه کې چې لیکلي ریفرال کوډ، دلته تاسو چې کوم کوډ په سکرین نه دغه کوډ به لازمي ولیکئ تر څو مو اکاونټ په سم ډول جوړ شي. چې کله مو دا کار وشو، دلته به په لوګین بټن زه کلیک کوم او خپل اکاونټ ته به لوګین شم. باقي کار اکاونټ کې درته ښیم. ښه نو ملګرو، زه خپل اکاونټ ته را داخل شوم. په هم صفحه کې دلته خاص څه نشته. په دغه برخه کې ستاسو پوینټ دی چې همدغه پوینټ تاسو کولی شئ ډالر ته تبدیل کړئ او وډرا یې. لومړی به تاسو یو کار کوئ چې خپل پروفایل به څنګه تاسو به هغه ثبت کوئ. چې هغه ثبت نه کوئ تاسو له دې څخه وډرا نشئ کوئ، سم نشئ. هغې کار لپاره به تاسو دلته راشئ، په دغه موډ آپشن باندې به دوستانو کلیک کړئ. دلته به په د ایډیټ پروفایل باندې کلیک واخلئ. دلته به لومړی ځان لپاره یوه کس انتخاب کړئ، دومه کې به خپل نوم ولیکئ، دریمه کې به خپل دغه برخه کې خپل نمبر لیکئ. نمبر کې به مو صفر نه وهئ، بغیر له صفر به یې لیکئ. دلته به خپل جنسیت انتخابوئ، نارینه یې میل که ښځینه یې دلته به د فیمیل ووهئ. نو زه دلته به خپل د پیدایش نیټه ورته انتخابوئ. په دې ځای کې هیواد، دلته به هم ولایت انتخابوئ. دا چې مې انتخاب کړل دلته سیو چینجز باندې به کلیک واخلئ. دا چینج سو، سیف سو. اوس به دلته تاسو څه کوئ، خپل ایمیل به ویریفای کوئ او خپل دغه فون نمبر به ویریفای کوئ. کوشش وکړئ فون نمبر کې داسې نمبر ولیکئ چې ستاسو واتساپ پې جوړي، ځکه ویریفیکیشن کوډ ستاسو واتساپ ته صرف لیږل کېږي. نو زه دلته راځم، لومړی په ویریفای ایمیل باندې کلیک اخلم. اوس به څنګه شي د دې ویریفیکیشن کوډ زما ایمیل ته لاړه، نو زه به یې له ایمیله راخلم او دغه ځای کې لیکم. نو زه راځم خپل ایمیل ته دوستانو، خپل ایمیل را اوپن کوم. نو زه خپل ایمیل ته راغلم، دلته جایزه اپلیکیشن لخوا کوډ راغلی. دا کوډ ځانه سره کاپي نیسم ملګرو او بیرته څنګه ده راځم جایزه اپلیکیشن ته. دلته اوس په دغه برخه کې څنګه ده دا کوډ ورته زه پیسټ کوم. کوډ مې پیسټ که سبمیټ آپشن وهو. نو زمونږ ایمیل څنګه ده دا به ویریفای شي. اوس نو دغه د ایمیل ویریفایډ شو. اوس باید نمبر هم ویریفای کو چې دا دواړه ویریفایډ نه کو، نه وډرا کوی شو، نه کوین جمعوي شو، هېڅ څه نه کېږي، یعنې زمونږ اکاونټ غیر فعالي. ویریفای نو باندې کلیک کوم. اوس به زمونږ څنګه د واتساپ ته هم کوډ ځي. که تاسو ته دا ایرر درکړه دوباره په دې کلیک کوئ دوستانو. دا په سرور کې یو څه مشکل نو هغې لپاره 2-3 ځلې به کلیک کوئ. نو دغه د کلیک مې که څنګه ده دا هم زما واتساپ ته ولیږل شو. زه اوس خپل واتساپ راوځم، دا کوډ به راغلی. هم دوستانو ما واتساپ واس کې تاسو ګورئ دلته کوډ راغلی ده 33919. زه راځم دغه ورته دلته لیکم 33919 سبمیټ آپشن باندې وهم. نو زمونږ موبایل نمبر هم څنګه د ویریفای شو. نو دلته هغه مهم کار خلاص شو. نو نور له دې برخې څخه اوس مهمه خبر دا راځو چې دې کې مونږ پوینټ څنګه وګټو تر څو هغه ډالر ته بدل کړو. دې کار لپاره تاسو به د ایرن په برخه کلیک کوئ. دلته د مختلفې څارویګانې، ریوارډ او مختلف ډېر ټاسکونه دې کې شتون لري چې تاسو په هغه ټولو کې څنګه ده بیخي زیات کوین وګټئ. لومړی راځم دلته په دې برخه باندې کلیک کوم. دکې څه خاص څه نشته دوستانو. وځو ترې دومن ریوارډز ایډ داسې تاسو کولی شئ اعلانات وګورئ. په هر اعلان هم تاسو ته 2.5 پوینټ درکوي. تاسو هر 10 دقیقو کې کولی شئ یو دانه اعلان وګورئ. هغې کار لپاره دلته تاسو ته د واچ آپشن درکوي. په دې به کلیک کوئ، یو اعلان راځي، اعلان به ګورئ او بعد له هغه تاسو ته پوینټ درکوي. نو دا یې له دې بل شورټ ټاسک ده، یعنې وړ ټاسکونه دي چې دا ډېر اسانه دي. دلته تاسو ته وایي یو اعلان وګورئ 1.8 پوینټ. دلته وایي په اعلان بیا کلیک کوئ، بیا 2 پوینټ. دلته وایي چې فیسبوک کې یو شیر یې وکوئ پوسټ او 2 پوینټ.
فیسبوک کې شیر کوي 2 پوینټ، مثال ټویټر کې موږ فالو کوي 2 پوینټ، ټیک ټاک کې موږ ته یو لایک یا ریپوسټ کوي 2 پوینټ. نو دا هم ترسره کوي. دلته نوي ټاسکونه هم بیا راځي. بل بیا پریمیوم ټاسک ده چې دې کې ډېر زیات کوین تاسو ته درکوي. ما څو دانې پریمیوم ټاسکونه هم دوستانو وکړل چې هغه ډېر اسانه ول، چې په ټیلیګرام گروپ کې یو پوسټ کول او وغیره. نو دلته ګورئ زه راځم په دې یو کلیک کوم 15 پوینټ پې ورکوي دوستانو. نو دلته ګورئ تاسو ته په دغه تصویر کې بیا دلته تصویر تاسو ته راځي. تاسو ته څه وکوئ، تاسو ته چې لاندې جوین بټن کلیک کوئ، اپلیکیشن خلاص کوئ، یو ریویو ورکوي اپلیکیشن ته ثبوت لپاره، یو سکرین شاټ واخلئ او موږ ته څنګه ده راویلېږئ. سکرین شاټ کوي دا بیا ښکاري چې تاسو وظیفه بشپړه کړې. نو دلته موږ څه کوو، دا اوپن لینک باندې کلیک اخلو دوستانو. دلته به اوس موږ پلی سټور ته اپلیکیشن راسي. دلته موږ څنګه دا یو ریویو درته ورکوو. دلته مثال دا سټار واهم زه ټول زه وایم چې ګډ ورته لیکم څه ده. نو دا څنګه د پوسټ کومه ډاون شولو راځم لاندې څخه څنګه ده یو سکرین شاټ اخلم دوستانو. سکرین شاټ مې واخیست، بیرته راځم دا جایزه اپلیکیشن ته اپلوډ کوم چې ما څنګه د کار ترسره کړه. دلته په دې آپشن کلیک کو. نو دغه د عکس به ورته څنګه د اډ کو او چې دا اوس دلته سبمیټ پروف باندې به کلیک واخلو. نو ټول ټاسکونه په همدې ډول دوستانو دي. نو دا چې مو ورته سبمیټ که بیا څو ساعته انتظار نیسي چې د اپلیکیشن لخوا څنګه د چک شي او تاسو ته دا پوینټ درکړل شي. نو ما څو دانې هم تکمیل کړو. که زه راشم تاسو ته دروښیم په دې برخه کې هغه مسیج هم ماته راغلی. ګورئ په ټیلیګرام کې مې شیر که تقریبا 80 پوینټ یې راکړه، په انسټاګرام کې مې د دوی پیج فالو که بیا 80 پوینټ یې راکړه. نو په دونه اسانو کارو یې ډېر پوینټ راکړه. نو دغه پریمیوم ټاسکونه چې دا ټول تاسو کوئ اسانه دي. بل وایي چې واتساپ کې موږ ته یو پوسټ کوئ، یعنې یو شیرینګ وکوئ. انسټاګرام کې وایي چې موږ فالو کوئ 50 پوینټ. نو پوینټ ښه پریمانه په دې ټاسکو دي. آخر کې درته یم چې څومره پوینټ څومره ډالر کېږي. بلن که تاسو هر ملګری دعوت کوئ دی وایي چې تاسو ته 100 پوینټ درکوو، دا فکر کوم 50 شاوخوا بیا ورکوي. نو د ملګري په دعوت یې هم درکوي. بلن دغه آپشن ده چې ټیسټ دلته فعلا څه نسته، خالي ده. بل پلی گیم داسې دی ګیمونه لري دوستانو. که تاسو ته وایي چې دغه گیم ډاونلوډ کړئ 12 لیول ته ورسو 15 پوینټ درکوم. نو دی له دې بلن سروېګانې لري چې تاسو کولی شئ سروېګانې جواب کوئ په هر یو 15 پوینټه درکوي. نو دی له دې نو لاندې بیا هم سروې برخه ده. فعلا پکې څه نسته. موزیک لري چې تاسو کولی شئ موزیک واورئ، موزیک باندې هم تاسو ته پوینټ درکوي. دلته لیکلي څومره. کلیپونه لري چې تاسو کولی شئ شورټ کلیپونه وګورئ چې فعلا پکې څه نسته. بلن بوکونه لري، کتابونه دي. نو دلته تاسو ته چې فلانی کتاب یا پی ډي اف هغه را ډاونلوډ کړئ 2 پوینټ درکو. نو دلته ډېر زیات ټاسکونه هر وخت نو چې په دې تاسو کولی شئ پوینټ جمع کړئ. نو دا له دې چې په دې تاسو پوینټ جمعولی شئ او پوینټ څومره کېږي وډرا دا ټول وروسته کوو. بلن یو بله برخه لري چې دلته دوستانو دوی کورکشیانې کوي چې په ده کې مثال 50,000 افغانۍ کریډټ، 2,000 افغانۍ کریډټ، 50,000 کریډټ، اس سلیری شالټرا موبایل هم دا شان $500 کیش او ډېرې نورې لاټاریانې دي. خو په دې کې تر اوسه دا ټولې فعالې نه دي. دغه د 500 افغانۍ او د 2,000 افغانۍ کریډټ والا لاټاري فعاله شوې او مخکې هم یو 2 لاټاري تېرې شوې چې هغې کې ګټونکي اعلان شول چې 1,500 افغانۍ کریډټ و او 1,000 افغانۍ او بیا هم 1,000 افغانۍ. د کې څنګه تاسو کولی شئ ګډونه کوئ. دې کې تاسو کولی شئ هم د خپل پوینټو باندې هم ګډونه کوئ. هغه څنګه دلته به تاسو راځئ ګیټ ټیکټ به وهئ، مای ټیکټ به اول وهئ. تاسو به دلته په خپلو پوینټو ټیکټ اخلئ. صحیح ده. کله چې تاسو ټیکټ واخلئ تاسو کولی شئ چې په هغه ټیکټونو څنګه ده راسئ دلته ګډونه کوئ د کورکشي کې. چې کله تاسو ګډونه کوئ نو بیا نور چانس ده که درته راوځي دغه کریډټ تاسو ته درکوي. دلته هم ډیټیلز ورته لیکلي چې څنګه ګډون کولی شئ. خو په دې کې د ګډون لپاره تاسو باید لومړی خپل پروفایل تکمیل کړئ. ما دا اوس تکمیل کړی. ګوره دی بیا مو چې نه پروفایل د ویریفیکیشن وکړو او دا وروسته بیا سمیږي. نو دغه د لاټري برخه. نو دا د اپلیکیشن کار او د پوینټ ګټلو لاټري کې ګډون او ټاسکونه. اوس راځو دې ته چې پیسې څنګه وډرا کوو او په کومه طریقه. دلته د مور په آپشن کلیک دوستانو. اوس راځو وډرا ته. زه په وډرا آپشن کلیک کوم. دلته لاندې نیو وډراول باندې کلیک اخلو. نو دلته ګورئ لومړنۍ وډرا $1 ده چې 200 پوینټه کېږي، یعنې په 200 پوینټه معادل د $1 دي. نو زه راځم په همدې کلیک کوم دوستانو. همدا $200 وډرا کوو. لاندې بیا نور هم شته. مثال 1000 پوینټه $10، 2000 پوینټه $60 مختلف دي. نو زه دا $1 انتخابوم. لاندې پیپال او بایننس لري. زه په بایننس کلیک کوم. نو زه دلته راځم خپل د USDT BEP شل ادرس ورکوم دوستانو. البته کسان چې بایننس نه لري هغه کولی شي USDT BEP شل ادرس ته هم وډرا وکړي ترې. نو زه راځم دلته BEP شل ادرس مې ورکړ، وډراول $1 کلیک کوم. نو دا څنګه د پینډینګ کې شو دوستانو. دا چې ما ته راورسېده زه تاسو ته ویډیو کټ کوم بیا درته ښیم. ښه نو دوستانو دغه هم تاسو کتلی شئ زما بایننس ته څنګه د ترې نه $1 وډرا راورسېده
او اپلیکیشن کې هم تاسو کتلی شئ چې کمپلیټ شوی ده زما. همداشان د $1 وډرا لپاره تاسو ضرورت لرئ لږ تر لږه 15 کسان فرینډ کوي، نور خاص شرایط نه لري. نو دغه اپلیکیشن لازمي جوړ کړئ او په اسانه کارونو ترې پیسې وګټئ. همداشان ورسره غټې ډالۍ، ایزي لوډ، هوشمند موبایل او نور چیزونه هم ګټلی